لسمه پاره ده دویمه رکوع ده. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. فدياتون مباركو كي الله پاک د بدر واقعه بیانوي. کله چې صحابه کرام یو کم عدد سره د کم سامان د اسباب د جنگ نه د بدر میدان ته ورسېدل او هڅه وکړه چې کفارو سره وجنګيږي. په دې وخت کې د مدینه منورې منافقانو او لدينا ما سوا اغراغلو بعض ضعیف العقیده خلکو کفارو دا خبره د پیغمبر اسلام او د صحابه کرام مبارک کوله چې دا ګور یو څو کسان دي اسباب سره نست د جنگ دوی خپل د دین دوکه کړی دي د خپل دین دا خلک مسکړي دي دا خلک دوکه کې اچولې ځانې په خپل باندې مرته مخامخ ک کستا چې فکر کړی کله چې د امریکایانو دا مسله په افغانستان باندې راغله او دې په خلاف باندې دا جنگ شروع شو نو هر چا دا خبره کوله چې ګوره امریکایان چې د یوستن په ځمکه کې څه کوي ضرورت نه خطا کېږي تنستان په ځمکه کې نه خطا کېږي په دې سره به څه وشي دا جنګونه به څوک وکړي او جنګونه چېرته سره کېدلی شي او فلان او بستان دا خبره ډېرې زیاته څه کېدلې کېدلې ډېرې زیات داسې طاقت او داسې قوت او درو قوتونه مو سره ملګري دي طاقتونه مو سره ملګري دي دا خلک دا کوي او دا کوي دا کوي خو ګوره الله پاک قانون داسې ده دا د پخوانه د الله قانون داسې د الله عادت داسې ده چې زورور په کمزورو باندې الله تعالی وهي او دنیا ته خلکو ته ښیي چې ګوره د زورور د پاسه زورور شته او دا اصلي دا نقطه د فتح د بري د بل چا په لاس کې ده دا د زورورو په لاس کې نه دا د الله په خپل عادت ته چې دا رقم ته معامله روانه کړې ده چې دا زورور په کمزورو باندې الله تعالی څه کوي دا روسیان الله پاک د افغانانو باندې ووهل تکه تکه کړه پرچه پرچه کړه دا د الله عادت داسې ده دا هغه فرعون او د سلطنت او قدرت د موسی علیه السلام د لاس نه الله تعالی تکه تکه کړه پرچه پرچه کړه دا ابو جهل چې کوم کسانو چې مطلب زخمی کړه دوه ماشومان زخمی او چا چې سر ته کلم کوو نو سړی سیو هغه د دنیا په نسبت باندې ډیر زیات کمزور و. ابو جهل په هغه وخت کې دا خبره کړې و چې کاش کې زما سر یو عزتمن سړی قد پورته کټ کړی وای چې هغه دنیا کې یو نوم لرودلی نشان لرودلی بس خلک مطلب زما سر خو نه کټ کړی دا د الله عادت ته چې مطلب زورور خلک په چا باندې وهي په کمزور باندې وهي نو خلکم دا خبره کوله چې دا صحابه کرام دوی دوکه شوي دي خپل ځان د مرګ په خوله کې ورکړه او خپل دین دوکه کړی دي نو الله پاک فرمایي ګوره دا خلک دوکه شوي نه دي او دا خلک دا کار کړی دا یا راوتري دا خپل توکل او خپل اعتماد په الله باندې دا خلک دي تراوستي دي په الله باندې اعتماد لري ځکه دا خلک د میدان ته راغله او د اسلحو پروا ونه ساتله د خپل عدد او شمارې پروا ونه ساتله او را روان او صحابه کرامو همیشه جنگونه سي کړی دي دا ټول د ایمان په طاقت باندې کړی د اسلحې په طاقت باندې خلکو جنگ نه کړی د دین وروسته به الله پاک په دوم اول آیات کې خو الله پاک دا خبره بیان کړي په دوم آیات کې دا خبره الله تعالی بیانوي کله چې دغه مشرکان راغله بدر میدان ته راغله په دې وخت کې فرشتي هم راغله صحابه کرامو د حمایت او د مدد لپاره راغله نو کله چې دغه فرشتي سره د فرشتو باقاعده په دې جنگ کې لاسو نو چې لاسو نو کله چې د مشرکان کله ساګانې فرشتو اخیستلې نو په دې وخت کې دغه خلک په د مخونو باندې او خلک په د شاګانو باندې وهل په مخونو او شاګانو باندې وهل او په دغه وخت کې اطلاع ورته ورکول د الله د عذاب اطلاع ورته ورکول یا خدای آیات مبارک دا دوم آیات ولو ترى اذ يتوفى الذين دا دوم آیات رکوع سره یا خاص د بدر د میدان د کفار کوم کفار سره الله وجل په دغه ځای کې د غي ذکر ده چې دې سره پرشتو دار کوم معاملې کوله یا دا حکم عام ده
هر کافر چې کله ځلکدن یو مړ کېږي په دې وخت کې فرشتې راځي ډېر په سختي باندې نه څه اخلي ساتنه اخلي او هغوی سره باقاعده ګروزونه وي کوړې ورسره وي او دا خلک په دې مخونو شاګانو باندې وهي او په دې وخت کې ورته خبر د چا ورکوي د عذاب د الله په خبر ورته ورکوي فکر مو رسېد که ته دا پوښتنه وکړې سوال وکړې چې په دې وخت کافر چغې نه وهي بغارې نه وهي روح ته اخیستل کېږي ملایکې وهي دا خو اسم ته څوک نه پوهېږي دا څنګه وهل دی چې خلک نه پوهېږي نو د هغې خبره جواب دا ده چې دا معاملې د برزخ پورې تعلق لري د برزخ معاملې په دنیا کې نه معلومیږي د آخرت معاملې په برزخ کې معلومیږي لیکن د برزخ معاملې په دنیا کې نه معلومیږي هغه علم د بچا باندې په غیب باندې ایمان د بچا باندې په غیب باندې د قبر عذابونه د قبر تکلیفونه د قبر راحتونه د قبر خوشحالیانه په دنیا کې خلک نه محسوسوي خوندان د کشف محسوسولی شي لیکن بل څوک وروره نشي محسوسولی الله په دا خبره ذکر کوي لدین ورسته به الله په دا خبره ثابته کوي چې د خلکو دا کفر سبب د هلاکت لکه څرنګه چې د فرعونیانو کفر د هغوی دپاره سبب د چا ګرځېدلی او شابسې د هلاکت ګرځېدلی وروسته به الله پاک دا خبره ذکر کوي چې الله پاک دغه مشرکان چې الله پاک ذلیله کړه او د دوی دا مشران الله پاک د بدر په میدان کې خوار کړه او داسې ذلیله کړه چې په ذلت مرګ باندې لاړ او ټول راجمع کړه په میدان د بدر د کوی کې په کوی کې ټول اویا کسان مرداران ټول په غزا کې واچول یو د بل د پاسې واچول چا خم نه کړه الله پاک دور سنگین عذاب ولې ورته ورکاو وادي وجداوه چې الله پاک کوم نیک حالت په یو قوم راولي الله پاک یو نعمتونه په یو قوم راولي الله پاک هغه نعمتونه هغه حالت د قوم نه اخلي تر څو پورې چې په خلکو کې تغییر رانسي ځکه هر نعمت شکر غواړي انسان مطالبه د شکر کوي کله چې انسان د الله د نعمت شکر ونه کوي او په دې شکر کې تغییر راولي نو الله پاک خپل حالت بندنه څکي اخلي که صحت نه اخلي که دولت نه اخلي که عزت نه واخلي څه شو دغه د مکی خلاص یو خدای خانه کعبه تر څنګه آباد د خلک په دنیا کې معزز خلک ټول دنیا خلکو سره خلکو دشمنیان کول المال او زندگی لوټ کېدله او د حرم خلک په ټول دنیا کې سری سترګروانو دا څوک د حرم خلک دي اس د حرم خلک شنو چا ورته تعرض نکړ الله پاک دور د امن او د امان زندگی ورکړي وړه جمع په سفرونو باندې روان خپل سفرونه کول لیکن کله چې دوی د الله د نعمتونو قدر ونکړ ځکه الله پاک څکړه د نعمت نه څکه واخیست ورسته الله پاک بل آیات کې الله پاک دا خبره ثابته کی چې د الله پاک په مخلوقاتو کې کوم انسان څنګه کافر شي کوم انسان څخه کافر شي دغه کې کافر سکر د عقل نه کار وانخلي د الله د معرفت او د الله د لوی نه کار وانخلي چې کله وانخلي د انسان مثال د حیوان او په حیواناتو کې ناکار حیوان بیا دغه وګرځي ناکار حیوان بیا دغه وګرځي فکر ورسېده نو الله تعالی فرمایي چې دغه کفار بیا مشابهي د چا سره د حیواناتو سره او په حیواناتو کې دغه ناکار حیوانات څه د مطلب څه کوي د هغوی سره تشبیه کوي چې دا د الله تعالی په ټول مخلوقاتو کفار څه دي ورور ناکار حیوان ده انسانیت خو نشته خو هغه حیوانات کې هم ناکار حیوانات لدین وروسته د رسول پاک علیه السلام مبارک هغه مدني سیاست پر پیغمبر اسلام به ذکر شي اسلامي سیاست به ذکر شي پیغمبر اسلام مبارک سکه مهاجر سمت مکه مدینه منوره ته اول یو سیاست دا وکړ پیغمبر اسلام چې د انصار او د مهاجرو په مابین کې دا خبره ختمه کړه چې د انصار د مهاجر ده لکه موږ پاکستان کې څلوي کال تیر کړو اوس هم خلک متقابلای وای کابلای مطلب اوس هم خلک انصار دي موږ مهاجر یو رسول پاک علیه السلام دا مسله څخه ختمه کړه دا مهاجر د انصار سره شریک په دې کور کې سره مرګره کې په دې کور کې سره دخیل کدانه نه دومره مهنت رسول پاک علیه السلام په انصار باندې کو چا چې دوه خزي وي یو خزي طلاق کړه خپل مهاجر ورته په نکاح کړه په خپل کور کې ته جې ورک په خپل ځمکه باندې ته جې ورک دا مؤاخات برادری پیغمبر اسلام یو دا وکړه د سین انقلاب وچلو دوم انقلاب دا وچلو چې دا ګیر چا د پیغمبر اسلام سره مشرکان او يهوديان او هغه سره لوزنامه وکړه
هغوی سره یو لوزنامه وکړه. لوزنامه داسې ورسره وکړه څومره شخړې څومره غټ مشکلات چې راځي دا فیصله به رسول پاک علیه السلام کېږي. پیغمبر اسلام د فیصلې نه به فیصلې ته به ټول قایل کېږي. یو دا فیصله وشوه. بله فیصله دا وشوه چې رسول پاک علیه السلام چا سره مقابله ده، مطلب د مکې مشرکانو سره. د مدینې خلک به د هغوی سره نه کومک کوي، نه به اسلحې ورکړي، نه ښکاره او نه به پټ او سره څه نه کوي، کومک به ورسره نه کوي. کله چې د بدر غزا جنګ راغی په دې وخت کې دغه مدینې یهودیانو ولګېد ابو جهل سره کومک وکړه، هغه وعده یې ماته کړه. چې وعده یې ماته کړه کله چې الله تعالی شکست ورکړه مشرکانو ته، نو په دې وخت کې دغه ولګېد دا یهودیان مشر کعب بن اشرف عذر وکړه چې موږ نه بد شوي، خیا د مات کړه. پیغمبر اسلام مات کړه. کله چې په احد کې مؤمنانو ته شکست ملاو شو دوی بیا زړور شو، بیا لاړ مکې مکرمې ته د مکې سره لوزنامه وکړه چې مدینه مناره ورکه صحابه کرام به ټول ختمو. جنگ حزاب یا منځته راغی، دوی لوز بیا مات کړه. کله چې لوز مات کړه رسول پاک علیه السلام بیا ولګېد دوی سلب اعتماد کړه. پیغمبر اسلام دا خلک د مدینې منورې څخه جلاوطن کړه. بني نذیر قتل کړه، بني قرظه قتل کړه، بني نذیر څه دغه ټول جلاوطن یې کړه. رسول پاک علیه السلام ته الله پاک فرمایي کوم قوم سره چې ستا صلح کړي که دې قوم نه خیانت محسوسه چې دا خلک به ما سره خیانت وکړي، ښکاره ډول باندې ورته وایي چې اشنا زموږ او ستاسې مابین کې کوم لوزنامه وه ختمه شوه، داسې ګورې ونه کې چې په چا د شک وي او ته په هغه باندې تعرض وکړي. دا کارونه کې داسې کارونه کې چې چا باندې شک کې ته ځان ورته آماده کې بیا هغه ته اطلاع ورکړي چې لوز ختم شو متصل شروع پې وکړي. دا کار به ګوره نه کوي. اول به خلکو ته څه اطلاع ورکړي چې اشنا موږ ستاسې منځ کې لوزنامه وه ختمه شو د جنګ، چې جنګ به نه کوو، جنګ آزاد څه څه کولی شي کوه، څه مې څه لاس نه کېږي هغه به کوم. د دې نه وروسته به ځان تیارې، ځان به برابرې، بیا به څه کې بیا که جنگ سره کوي که هر څه ورسره کوي. خو په اسلام کې خیانت ناروا ده. کافر سره خیانت نشي کوي، مسلمان خلاصه کې کافر سره نشي کوي. تر دې پورې امیر معاویه رضی الله عنه د یو قوم سره لوزنامه کړې وه. کله چې لوزنامه ورسره کړې وه، کله چې هغه موده پوره کېدله، د لوزنامې موده پوره کېدله، یا کال یا دوه کال هغه ټیم چې کله پوره کېده، امیر معاویه رضی الله عنه ولګېد ټول اسباب د جهاد تیار کړه، سرحد ته یې ورسول. لوزنامه لا پاتې ده اوس ختمېدلو په هغه کې د درشل کې ده. هغه ولګېد اسباب پوجکشي وکړه، پوج تیار کړه، پوج ویوړ تیار، هغه د سرحد ته ورسو، ارڅ برابر کړ. کله چې دا پوج برابرول ارڅ برابرول، کله چې معاویه سره روانو شاته ګوري او کس را روان د په اس باندې سور ده او چغې وهي چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر وفاء لا غدره. اواز کې شاته سي اشنا خبردار الله لوی ده، الله لوی ده، الله اکبر وای وفا به کوي. ګوره په اسلام کې غدر مدر نشته، غدر به نه کوي. کله چې معاویه شاته وکتل چې ګوري سپین ږیری روان ده، چې ګوري عبر و عبسه د پیغمبر جل قدر ثابت ده. هغه د رسول پاک علیه السلام طرف نه ورته بیان وکړ چې ګوره پیغمبر اسلام داسې ویلي. کله چې چا سره د معاهده راغله، د معاهدې وخت کې به ځان نه تیاروي، معاهده هغه ته به اطلاع ورکړي. کله چې اطلاع دې ورکړه هغه به څه شي وروره هغه به ښه په ځان باندې پوه شي، بیا ځان تیاروه، بیا جنګ ورسره کوه. خو په لوزنامه کې به دا رقم اسلام څه ده، غدر د کافر سره منع کړی، کافر سره غدر نه کوي. ګوري الله پاک فرمایي اذ یقول المنافقون، کله چې ویلي منافقانو، والذین هغه کسانو ویلي فی قلوبهم مرض چې په زړونو د هغوی کې مرض د منافقتو. اذ یقول المنافقون، کله چې ویلي منافقانو، والذین هغه کسانو ویلي فی قلوبهم چې د هغوی په زړونو کې مرض منافقت. مرض مناز شکو دی، شکو منا خلکو چې تر اوسه پورې لا مطلب ایمان نه راوړی، یا ایمان راوړی او ایمان په شک کې و. دا خبره کوله غره دوکه کړه ده، دوکه کړي دي په دوکه کې اچولي دي هؤلاء مؤمنانو لره، دی مؤمنانو لره دینهم دین د دوی، غره په دوکه کې اچولي دي هؤلاء دی مؤمنانو لره دینهم دین د دوی. الله پاک فرمایي دا خلک دین په دوکه کې نه دی اچولي، بلکې د الله اعتماد دا خلک راپورته کړي. ومن يتوکل چا چې اعتماد وکړي علی الله په الله پاک باندې،
ومن يتوکل چاسی اعتماد کو علی الله فالله پاک باندې فإن الله الله پاک عزیز زورور ده حکیم حکمت والا ده. بل مخکې خو بیان وشو کله چې د بدر په میدان باندې د کفارو نه ساګانې اخیستل کېدي الله تعالی هغه کیفیت بیانوي. ولو ترى کتالدل اذ يتوفى الذين کلسی پورته کول اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه کله چې ملائکو پورته کول روحونه د چا کافرانو. ولو ترى کچیرته لیدل اذ يتوفى الذين کلسی وفات کول کله چې وفات کول معنا روحونه قبض کول الذين دا کسان کفروا چې کافرانو چا روحونه دي قبض کول الملائکه ملائکو یضربون وهل دی ملائکو وجوههم مخونه دی کفارو وادبارهم شاگان دی کفارو او ملائکو دا خبر ورته کولا ذوقوا وسکی عذاب الحریق عذاب سوزون کې وسکی عذاب سوزون کې په دې وخت اطلاع د الله د عذاب ورته ورکولا. ولو ترى کچدل دلتا اذ يتوفى الذين کله چې وفات کول کله چې روحونه قبض کول الذين دا کسانونه کفروا کافرانو چا قبض کول الملائکه ملائکو یضربون وهل وجوههم مخلد دی وادبارهم شاگان دی او ملائکه دا ورته ویلې چې ذوقوا سکی عذاب الحریق عذاب سزون کوي ذالک دا عذاب بما په سبب د هغه قدمت ایدیکم چې مخکې کړ دي لاسونه ستاسو معنا هغه اعمال نتیجه ده کوم اعمال چې تاسو لزان وړاندې لګل دي قدمت ایدیکم چې مخکې کړ دي لاسونه ستاسو وان الله پاک لیس ندا بظلام ظلم کون کوي للعبید په بندگانو باندې الله ظلم کون کوي نه د خپل بندگانو بلکې تاسو په خپل باندې ظلم په ځان باندې کړی. الله پاک فرمای حال د دوی صدا کدأب آل فرعون په مثل د حال د لشکر د فرعون ده په مثل د حال د لشکر د فرعون ده والذین هغه کسان من قبلهم چې مخکې له دوی نه وعادیان سمودیان نور قومونه کفروا کفر کړي واغوي بیاات الله د الله پاتون باندې فاخذهم الله فسوني والله پاک دوی لرا بذنوبهم په ګناهونو دوی باندې فاخذهم الله فسوني والدوی لرا الله پاک بذنوبهم په ګناهونو دوی باندې ان الله پاک قوي زورور ده قوي ده شدید العقاب سخت عذاب ورکون کده شدید العقاب سخت عذاب ورکون کده. نو حال د مشرکانو په مثل د حال د فرعونانو د په کفر کې ذالک دا خبره ثابته ده د الله عذاب ثابته بان الله پاک صدا لم يكن مغيرا ندا تغيير واستون کې په یو حالت کې لم يكن مغيرا ندا تغيير واستون کې د یو حالت د یو نعمت لم يكن مغيرا الله ندا تغيير واستون کې نعمت د یو نعمت انعمها چې الله د غنیمت کړي علی قوم په یو قوم باندې انعمها چې الله پاک کړي علی قوم په یو قوم باندې حتی تر دې پورې یغیروا چې دا خلق بدل کی حتی تر دې پورې یغیروا چې دا خلق بدل کی ما هغه شکر لرا بانفسهم چې دوی په نفسونو باندې لازم وو په مقابل د چا کې د نعمت کی ما هغه شکر لرا بانفسهم چې دوی په نفسونو باندې لازم وو. نو کله چې د الله د نعمت ناشکری شروع شو الله پاک بیا نعمت سکی ورو پورته کوي او اخلي. وان الله پاک سميع اوردن کدا علیم علیم ده. الله پاک فرمایله که څنګه چې مشرکانو د الله د نعمتونو کې تغییر راوست او بدلون راوست نو دی مثال په مثال د چا ده د فرعونانو ده. فرعون تم الله که زندگی ور کړو او که حکومت ور کړو هغه د الله د نعمتونو شکر وکړ نو ځکه الله پاک هلاک کدا به آل فرعون حال د په مثل د حال د آل د فرعون ده. والذین ها کسانو من قبلهم چې مخکې له دوی نو کذبوا نسبت دروغ کړو بیاات الله د آیاتونو ته کذبوا نسبت دروغ کړو بیاات الله د آیاتونو ته فاهلكناهم هلاکړو دوی لرا بذنوبهم په خپل ګناهونو باندې فاهلكناهم هلاکړو دوی لرا بذنوبهم په سبب د خپل ګناهونو باندې واغرقنا ما غرقړو آل فرعون لشکر د فرعون غرقړو واغرقنا من غرقړو آل فرعون لشکر د فرعون
وكل كانوا ظالمين دغه ټول ظالمان وكل كانوا ظالمين دغه ټول ظالمان الله پاک فرمای دغه کافران سے الله هلاک لیا ټول کافران دا د الله په مخلوقاتو کې ناکاره مخلوق ده حیوانات په حیواناتو کې ناکاره حیوان دی ان شر الدواب یقینا ناکاره په حیواناتو کې دواب هغه حیوان ته وای په اصطلاح کې چې په ځمکه باندې ګرځي را ګرځي په څلورو پښو باندې ګرځي څلور بوله حیوانات دابه وای دواب جمع دابه ده دابه یقینا ناکار په چارپایانو کې عند الله په نزد الله تعالی باندې الذين هغه کسان دي کفرو سي کافران دي نو الله په کفار چا سره مشابه کړ چارپایانو سره په چارپایانو کې ناکاره چارپای ځکه ناکاره چارپای خو ټول چارپایانو کې خنزیر ده دوی له خنزیر نم څه دی وروره اوختي حیوانات فهم دوی چې دوی لا يؤمنون ایمان نراوړي فهم لا يؤمنون بإيمان نراوړي الذين ده هغه کسان دي عاهدت منهم چې تعالی دوی سره وعده کړې و الذين ده هغه کسان دي عاهدت منهم چې تعالی دوی سره وعده کړې و رسول پاک علیه السلام دی مدینه منورې يهوديانو سره وعده کړې و ثم ينقضون عهدهم دوی بیا مات خپل وعده په كل مره په هر کرت ثم ينقضون بیا دوی مات ولا عهدهم خپل وعده په كل مره په هر کرت کې یو ور د بدر په میدان باندې بیا د احد غزان ورسته د حزاب جنگ کې وهم لا يتقون او دوی نه یریږي د الله نه یا دوی نه یریږي د ماتولو د وعدینه فإما تسقطنهم کته پیدا کې دوی لرا په حرب په جنگ کې فإما تسقطنهم کته پیدا کې دوی لرا په حرب په جنگ کې فشرد بهم ازغلوا په دوی باندې من هغه څوک خلفهم چې دوی نشاته دي دسې عملو سره وکړه چې نور خلک نه عبرت واخلي خلک وایي که نه داسې کارو سره وکړه چې نور خلک نه عبرت واخلي فشرد بهم ویروه په دوی باندې یا وزغلوه په دوی باندې من هغه څو خلفهم چې له دوی نه شاته دي لعلهم ښایي چې دغه نور خلک یذکرون پند او نصیحت واخلي لعلهم ښایي یذکرون چې پند او نصیحت واخلي وإما تخافن كتيريږي من قوم دي قوم خيانة دي خيانت چې ما وسره لوس کړی خدا خلق ما سره په صداقت کې نه دي وإما تخافن كتيريږي من قوم دي قوم دي کفارنا خيانة دي خيانت نو څنګه مکوا ته په دوی باندې لاس مه براوه ته په دوی باندې بقي کېږه فانبذ إليهم على سوا فانبذ إليهم وغورځوه هغه لوزنامه هغوی ته فانبذ إليهم وغورځوه لوزنامه هغوی ته معنا هغوی خبر کړه چې اشنا زما او ستا منځ کې لوزنامه ختمه شوه او على سواء په برابري د دواړو باندې ستاسې هم پوه شي هغوی هم پوه شي فانبذ إليهم وغورځوه إليهم هغوی لره څه هغه لوز وروغورځوه او وعده وروغورځوه چې ما او ستاسې مابین کې څه نشته لوزنامه نشته وعده نشته او على سواء په داسې حال کې چې دواړه سره برابر یاستي تم پوه شي چې اشنا لوز ختم شي هغه هم پوه شي چې لوز ختم شي بیا وروسته ځانونه تیاروي سره ان الله پاک لا يحب الخائنين من نکي د خائنانو سره نو کله چې کافر سره خیانت ناروا ده نو مسلمان سره به خیانت څومره ناروا ها نن د مسلمان کار خیانت ته بس د مسلمان کار د یاد ساتي دا خبره به ان شاء الله زیاته نه کوم او چونکه د خپل تجربې نه خبر کوم د افغانان ډېر کومونه کې ډېر خګری لري ډېر ښه صفاتونه لري خو په معاملاتو کې سل په سلو کې بیکاره دي هغه بزرګ سي ګوري مغم روغ کار به ونی د الله شان د یاد ساتي کو چې وسی برسي کنه چې وسی برسي نو په معاملو کې چې د صداقت کار نه کوي چې ګټه پیدا سي نو بیا نه صداقت ته ګوري نه بیا معاملو ته ګوري نه بیا اسلامیت ته ګوري شته نه ګوري دا مخبره تجربه ده او اما په نور کارونو کې ګوري الحمدلله هر چا نه مخکې دي خدغه شي معاملو کې داخله هو بيخي صفر دي یقین وکړه دلته موږ سره